سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته د چرګ سوپ چل در ښکاره کوو، نو که تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو د ډېر یو مزیدار او خوندور سوپ چل به زده کړئ. دې کې به زموږ په کاریږي تقریبا 400 ګرامه چرګ یعنی نیم چرګ، 3.5 لیټره اوبه به وخوټ کوئ، دا چرګ به ورته ور واچوئ او په سر باندې به 2 وړې قاشقې مالګه ور واچوئ او ښه به یې وخوټ کوئ چې دا چرګ پکې پوخ شي. کله چې چرګ پوخ شو نو راوبه یې باسئ او دا اوبه چې کومې پاتې شوي دا به چاڼ کړئ، دا به بیا زموږ د سوپ دپاره پکارېږي. دا چرګ به دغسې وړې وړې ټوټې کړئ. نو چې کله دا وړې ټوټې شوې نو هغه اوبه به راواخلئ، هغه به وخوټ کوئ او دا چرګ به ورته ور واچوئ چې وخوټ کېږي پکې. کله چې دا وخوټ کېدو نو موږ ورته یوه غټه قاشوغه تور مرچ اچولي وو، تاسو کولی شئ چې لږ ورته واچوئ یا پکې بیخي وانه اچوئ، په آخر کې به یې په سر باندې واچوئ. په دې نه پس به ورته 15 غټې قاشوغې د جوارو سپین وړه یعنی کارن فلور، په دې کې به اوبه ور واچوئ او دا به ښه حل کړئ. نو لږ لږ به یې دې سوپ ته اچوئ او لړئ به په یو ځای به ورته ټول نه اچوئ ځکه چې دا بیا غوټه کېږي. کله چې ورته دا اچوئ نو لړئ به یې، داسې به یې نه پرېږدئ. دا چې پکې پوخ شو نو بیا به ورته د 4 اګو سپین ور واچوئ، دا به هم ورته د دغه وړو په شان په دمه دمه اچوئ چې دا پکې هم ښه حل شي، یعنی لږ لږ به یې ورته ور اچوئ او لړئ به یې. د 2 منټه به یې په درمیانه اور باندې وخوټ کوئ نو ستاسو سوپ بیا تیار دی. موږ ورله 2 قسمه سوس تیار کړی و، یعنی شین مرچکي کې هم سرکه اچولې وه، دا سوس پې هم کولی شئ واچوئ او سویا سوس هم پې ور واچوئ، یا تاسو کولی شئ چې بغیر د کوم سوس نه یې وخورئ. نو که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي وي نو زموږ د چینل سبسکرایبول مه هېروئ. د بلې ویډیو پورې د الله په امان.